السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم پوښتنه کړې ده چې یو ښځه غټ کمیس اغوندي خو پرتوګ نه اغوندي، دا د شریعت د نظره څنګه دی؟ محترمه، پرتوګ سنت دی د نارینه‌وو د ښځینه‌وو د دواړو دپاره. هغه یو ستر دی. نو فقهای کرام وایي که په کور کې ښځه پرتوګ نه واغوندي، دا دوه صورته دي، یا به په کور کې نور څوک وي یا به نه وي. که نور څوک و په کور کې له خاونده سوا، نو بیا حرام دی، نه دي، دا عمل دې نه کوي. او که په کور کې دا او خاوند و، بیا نو جایز لها فی غیر الصلات، خو لروا دي چې پرتوګ یې نه وي ما سوا د لمانځه. لمانځه پر وخت یې اغوندي، ځکه د لمانځه دپاره که هر څو کمیس اوږده هم وي، خو لیکن پرتوګ اغوستل سنت دی. اوس که د شپې له طرفه څخه ښځه داسې کمیس واغوندي چې پرتوګ یې نه وي، د خاوند سره په خونه کې، بیا په دې کې شرعاً څه مشکل نشته. فتاوی هندیه جلد 5 صفحه 333، کتاب الحجر والاباحه الباب التاسع في اللبس. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.